الصارم فکري او فرهنګي ادارې د لغمان اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیرت او د الینګار ولسوالۍ پوهنې امیرت سره په همغږۍ د یادې ولسوالۍ نورالام صاحب درې اړوند مکاتبو او مدارسو زده کوونکو ترمنځ د دوحې تړون په کتاب کې د ترسره شوې سیالۍ پیلې اعلان او ټاکل شوې جایزې په مخکښو ګډونوالو وویشلې. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت او صارم فکري او فرهنګي ادارې په ګډه د دوحې تړون په کتاب کې تیر د میزان 22 تاریخ سه شنبه په ورځ تقریبا 400 ګډونوالو نه امتحان اخیستی و چې نوموړې غونډه کې اول نمرې ته یو په لیپټاپ، دویم نمرې ته یو قیمتي لاسي ساعت، دریم نمرې ته څه عدد نغدي جایزې، څلورم نمرې نه تر لسم نمرې پورې یو جوړه کالي او دا شانتې ټول پاتې ګډونوالو ته یو کتابچه توزیع شول. د ازموینې ګډونوالو له دغه ډول ازموینو خوښي څرګنده کړه او د اطلاعاتو او کلتور د ریاست غوښتل چې نورې سیالۍ دې هم په لار واچوي. ډېر خوږ او خوشحال یم چې د دوحې تړون په کتاب امتحان کې 2 نمبر راغلی یم او د اطلاعات او کلتور ریاست څخه هم ډېر منندوی یم چې دغسې پروګرامونه او برنامې موږ ته برابر کړي دي. نو آینده کې له دوی څخه دا غواړو چې دغسې پروګرامونه او دغسې ازموینې او برنامې نور هم برابرې کړي. په ورته مهال د سیمې علماو دغه ډول سیالۍ له ارزښته ډکې وبللې. زموږ ملت چون فزیکي جګړې نه وتلی نو ضرورت دې ته چې د نسلونه د فکري روزنه د دوی وشي. نو دې لپاره چې دوی دغه سیالۍ اچولې دا مطلب به انشاءالله موږ ته ترلاسه شي او ترڅنګ شاګردانو ته چې چا پکې ګډون کړی هغوی ته مبارکي وایو. د یادونې وړ ده چې په یاده غونډه کې د سیالۍ د مخکښو ګډونوالو د ستاینې ترڅنګ د خوارجو د باطله افکارو پیژندنې په اړه هم د لغمان ولایت د جید علماء کرامو لخوا یو ورځنی سیمینار هم وړاندې شو.